شکنځلو جواب په شکنځل باندې ورکول. موږ پښتانه چې یوه شکنځل ورته وکړي دی ټول خاندان در شکنځي، ستا پلار، ستا مور، ستا خاندان، دا ټوله شکنځای ورته کوي. حالانکه علما کرام لیکي چې مردار په مردار نه صفا کیږي، بول په بولو نه منځل کیږي، بول په صفا اوبو منځل کیږي. د شکنځلو جواب شکنځل نه دی، د بد اخلاقی جواب بد اخلاقی نه ده، صبر دی، حوصله ده، اخلاق دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. الله تعالی وایي څوک چې ته بد ووایي ته ښه ورته ووایه، که هغه څومره زیات دشمن وي د دې په بدله به هغه ستا ګرم دوست جوړ سي. او الله رب العالمین د دې سړي چې کم سړی بدګویي او د بد زباني او د شکنځا څخه خپل زبان محفوظه کوي، الله رب العالمین د فرشتو په ذریعه باندې د دې حفاظت کوي. په دې وجه عزیزانو د دې خپل زبان حفاظت کول ډیر ضروری دي. په زبان باندې بدګویي کول، شکنځا کول، بد رد ویل، دا موږ پښتنو کې بیا دا شکنځل دی عام هغه دی شکنځاوي، دا د عام هر دویمه خبره شکنځا ده. ای زما زوی، ای زوی دلته راسه، ای زوی دا وکه هغه وکه، دا ټولې شکنځاوي دي. زوی ستا ولې دی؟ خو د خپل پلار زوی دی. که ستا زوی چې ته ځان زوی بولې نو خو د ده نسب دې ور خراب کړي. په دې وجه موږ د پښتنو خاص کر په دې ډیر احتیاط کول پکار. هر دویمه خبره د دوی شکنځل. او علما فرمایي، یو بزرګ فرمایي الله رب العالمین انسان ته غوږونه دوه ورکړي دي او زبان او ژبه یوه ورکړې ده. وجه چی شته؟ وایي الله رب العالمین په دې کې حکمت او تعلیم انسان ته دا دی چې انسان ته به اورې زیات د خلکو خبرې او په خپله به جواب کم ورکوي، په خپله به کمې خبرې کوي. په دې وجه باندې دا زبان چې چا کنټرول کړي، نبی علیہ السلام یو حدیث کې راځي من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلیه ازمن له بالجنه. نبی علیہ السلام فرمایي چې د دوو زنو په مابین کې، د زامو په مابین کې یعنی زبان، او د دوو ورنو زنګنو په مابین کې یعنی شرمګاه چې چا محفوظه که، رسول الله وایي د دې سړي د جنتي کېدلو زه ضامن. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي سباب المسلم فسوق، مسلمان ته شکنځل کول، بد رد ورته ویل، بی عزتی اړول مسلمان ته دا فسق دی. په دې باندې سړی فاسق کیږي. وقتاله کفر، او مسلمان سره جګړه کول دا کفر. واذا تصابت امتي سقطت من عين الله، کله چې رسول الله ازما امت یو بل ته شکنځا او بد رد او فحش ګویي خبرې شروع کې، د الله د رحم د نگاه صبر او ورزيږي، بیا الله رب العالمین په رحم باندې ورته ګوري نه. په دې وجه باندې عزیزانو د دې خپل زبان کنټرول کو، د دې خپل ځان کنټرول کو، اسنه چې د الله رب العالمین د حیوانانو په صف کې ور شامل نه کی. نبی علیہ السلام یو حدیث راځي پیغمبر علیہ السلام سے یو سړی پوښتنه وکړه عن ابن عمر رضی الله عنه سأل رجل یا رسول الله ما يباعدني من غضب الله. یا رسول الله د الله د غضب سما بچش لري کې چې د الله د غضب لري سم خلاصم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل قال لا تغضب، نبی علیہ السلام الغصه په چا باندې مکو، د الله د غضب به ته خلاص. یو حدیث کې راځي ابو درداء رضی الله عنه وایي قال جاء رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل دلنی علی عمل يدخلني الجنه، اے الله رسول داسې عمل راوښی چې از عمل وکم دغه په ذریعہ باندې جنت ته ولاړ سم، جنت ته داخل سم. نبی علیہ السلام ورته ویل قال صلی الله علیه وسلم لا تغضب ولك الجنه، نبی علیہ السلام الغصه مکوا، جنت ته بدی الله واسطه. په دې وجه باندې یو بل سره معاف کو، یو بل ته بدګویي کول، یو بل ته شکنځا یو بد رد ویل، دا د مسلمان وتیره نه ده، دا د مسلمان شان نه دی، دا الله رب العالمین د ناراضگی سبب دی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي درې عمل که په یو انسان کې وو الله به آسان حساب ورسره وکړي او الله رب العالمین به په خپل رحم باندې جنت ته داخل کړي. نبی علیہ السلام فرمائے ثلاث من کن فیہ حاسبه اللہ حسابا یسیرا وادخله الجنة برحمته. قالوا وما هي یا رسول اللہ، صحابہ پوښتنه وکړه یا رسول الله درې کم شیان دي؟ نبی علیہ السلام فرمایل قال تعطي من حرمك، چا چې ته محروم کړي هغه ته ورکړه، هغه سره کومک وکړه، امداد وکړه. وتصل من قطعك، او چا چې تاسو سره صله رحمی رشتہ ماته کړله ته ور سره جوړه کړه. او بل نبی علیہ السلام وتعفو عمن ظلمك،
چا چې ظلم در باندې وکي هغه معاف که، معافي ورته وکه. فاذا فعلت ذلك تدخل الجنه، چې دا کار دی وکي نو ته به جنت ته داخل سي. په دې وجه باندې یو حدیث کې راځي کم سړی چې تحمل لري، برداشت لري، صبر لري، دا داسې دی لکه د ورځې چې روزی او د شپې ټوله شپه په نفلو تهجد او عبادت باندې ولاړ. نبی علیہ السلام فرمایي عن علي رضی الله عنه قال ان العبد ليدرك بالحلم درجه الصائم القائم. کم سړی چې حلیم طبیعت والا صبر کی، حوصله کی، تحمل کی، برداشت کی، انتقام او بدله نه اخلي، نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی د روزدار او د تهجد گزاره ثواب او اجر داغه مقام الله رب العالمین ورکی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د حور العین، د جنت د حور العین قیمت څه دی؟ د حور العین په جنت کې یو خاص حور ده عین چې ورته ویل کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي د هغه د جنت د حوري قیمت دادی چې سړی چا په غوسه کې د خپل غوسه وخوري د الله لپاره، دې ته الله په بدله کې د جنت حوري ورکی، حور العین ورکی. عن سهل بن معاذ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه. کم سړی چې خپل غوسه وخوري حالانکه په دې قدرت لري چې دا سړی سره بدله او انتقام واخلي، مګر دا باوجود نه اخلي. دعا الله على رؤوس الخلائق، د ټول اتل زر مخلوق په مخ کې به الله رب العالمین په میدان محشر راوبولي حتی یخیره من الحور العین شاء ما شاء، چې د جنت د حور عین چې کوم دي خوښه ده الله تعالی وي هغه استاد. نو په دی وجه ځانو د تحمل، صبر، برداشت یو بل سره. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي بهترین صدقه دا ده، افضل صدقه اصلاح ذات البین، په خپل مابین کې یو بل سره مینه کول، یو بل سره محبت کول، یو بل سره همدردی او صبر او حوصله کول، دا بهترین صدقه ده.